او پاڅېږئ شرم له پګړۍ د احمدشاه وکړئ په دې وطن کې د بل چا ګرځېدل زور غواړي دا میکده د څه محراب نه دی منبر نه دی ساقي په دې کې د ملا ګرځېدل زور غواړي زور غواړي لا مې له خپله لیونتوبه لاس راقات نه دی لا مې دورانو طاق په څنډه کې رسۍ پات بیړه راوکړه ممکن ډیر ژر یې دفن هم کړي کوثر ګورې مراسم یې د تبۍ پات انبار مې وې په خپلو ارمانونو دلی خاورې ناهیلی وم له ډکې هدیرې په شا کې ممکن پخلا شي د کلونو مرور لالی ور مې وړې ستا د قرآن ټولې سپارې خدایه ما ته وعلیک د سلام ستا بندګان نه کوي اوس ټولو ته پته ده چې نه لرم پیسې خدایه روغ به ونه رسم تر خپلې دروازې خدایا دومره باور لرم د چا په مخې ښې خدایا زار به درته داسې نښه کېږدم وي معلوم به درته یاره که راتلې بیا څه په هنر مې په زخمونو دوړوي مالګې څه په هنر مې د زخمونو تازګي او ګیله به نه کوې که ختم شوې ریش ولې سګرټه ستا سره زما هم تباهي کړي ډېر ښایسته ځای دی ډېره ښایسته منظره ده د پکتیا ولایت اړوند میرزاکي ولسوالۍ کړکین سیمه ده ډېر ښایسته منظره لري او څنګ کې مې ډېر ښایسته اوبه هم بهیږي او سار صاحب هم راسره دی نو څنګه دغه د اوبو شرشار او دا ښایسته منظره نو د شعر لپاره بیخي داسې جوړ ماحول دی والا چاپېریال خو خپله په شعر ډېره زیاته اغېزه کوي او بل ډېر یو ښکلی ماحول دی د اوبو شور دی غرونه دي یاران دي محفل ده نو واقعا چې ډېر د خوشحالۍ احساس کوم نو ډېره مننه اوسار صاحب موږ هم ډېر خوښ یو چې د پکتیا میرزاکي ولسوالۍ ته راغلي یو ډېره ښایسته منظره د واقعیت دی لیدونکو چې اوسار صاحب او ملګرو یې په موږ ډېرې ښایسته ښایسته منظرې وکتلې نو دغه ځای موږ خوښ شو چې اوسار صاحب څخه تاسو لپاره یو څو شعرونه ریکارډ کړو اوسار صاحب نو لیدونکي په تمه وي چې اوسار صاحب بیا سره وړي دي نو درڅخه اورې قربان ډېره مننه یو غزل وایم چې ساړه نیولی یم اذان د ماښامي کېږي سر راښکاره کړه که د لږ مهرباني کېږي ساړه نیولی یم ساړه نیولی یم اذان د ماښامي کېږي سر راښکاره کړه که د لږ مهرباني کېږي او ګیله به نه کوې که ختم شوې ریش ولې سګرټه ستا سره زما هم تباهي کېږي دا بیت اورو ګیله به نه کوې که ختم شوې ریش ولې سګرټه ستا سره زما هم تباهي کېږي ډېر ښه دی ډېر ښه دی څه په هنر مې په زخمونو دوړوي مالګې څه په هنر مې د زخمونو تازګي کېږي بد دی یار څه په غرور مې قتل عام د هر ارمان کوې څه په غرور مې د هر غړي بربادي کېږي واه یاره واه یاره مه روانېږه په قسم باور لرې که نه له ما په تا پسې تر شا نارې خدایي کېږي قربان بل غزل دی چې په دومره ښکلو کې تنها ګرځېدل زور غواړي په دومره ښکلو کې تنها ګرځېدل په دومره ښکلو کې تنها ګرځېدل زور غواړي خدای ګلاليه بې له تا ګرځېدل زور غواړي یو غریبي بل بېوسي او بې دیدنه ماښام بل د رقیب سره اشنا ګرځېدل زور غواړي او پاڅېږئ شرم له پګړۍ د احمدشاه وکړئ په دې وطن کې د بل چا ګرځېدل زور غواړي پاڅېږئ شرم له پګړۍ د احمدشاه وکړئ په دې وطن کې د بل چا ګرځېدل زور غواړي او دا میکده د څه محراب نه دی منبر نه دی ساقي په دې کې د ملا ګرځېدل زور غواړي دا میکده د څه محراب نه دی منبر نه دی ساقي په دې کې د ملا ګرځېدل زور غواړي زما او څاره سخته هم نه ده آسان هم نه ده زما په کلي کې دا ستا ګرځېدل زور غواړي یو بل غزل دی یاد صاحب زما قسم دی په دیرشمې سپارې بیا زما قسم دی په دیرشمې سپارې بیا در به نه شمه دا ستا تر دروازې بیا
او د رندانو په مذهب به یم لالیه که زه درغلم ستا تر جنازې بیا وایه ډېر ښه ده د رندانو په مذهب به یم لالیه که زه درغلم ستا تر جنازې بیا ډېر ښه په مزار به درته داسې نښه کېږدم وي معلوم به درته یاره که راتلې بیا په مزار به درته داسې نښه کېږدم وي معلوم به درته یاره که راتلې بیا او لاس مې ونیسه راپورته شه لالیه باور ونه کړې په دغې زمانې بیا او مخامخ یار ته ولاړ یم او څاره جوړومه د خبرو بهانې بیا مخامخ یار ته ولاړ یم او څاره جوړومه د خبرو بهانې بیا ډېر ښه ده یار ډېر ښه ده قربان ډېره مننه یو بل غزل دی چې روغ به ونه رسم تر خپلې دروازې خدایا دومره باور لرم د چا په مخې ښې خدایا روغ به ونه رسم تر خپلې دروازې خدایا دومره باور لرم د چا په مخې ښې خدایا ستا په راکړي ژوند بلا شکر ګزار هم یم مګر تنګ شوی یم له هرې رابطې خدایا ستا په راکړي ژوند بلا شکر ګزار هم یم مګر تنګ شوی یم له هرې رابطې خدایا ما ته والیک د سلام ستا بندگان نه کوي اوس ټولو ته پته ده چې نه لرم پیسې خدایا ما ته والیک د سلام ستا بندگان نه کوي اوس ټولو ته پته ده چې نه لرم پیسې خدایا ممکن پخلا شي د کلونو مرور لالی ور مې وړې ستا د قرآن ټولې سپارې خدایا ممکن پخلا شي د کلونو مرور لالی ور مې وړې ستا د قرآن ټولې سپارې خدایا ستا خو له وسه د یو تللی کس را وګرځوه ما به لیکړي دي د خپل زخم ډیوې خدایا ستا خو له وسه د یو تللی کس را وګرځوه ما به لیکړي دي د خپل زخم ډیوې خدایا سخت ګناهګار یم له خپله اذیت او څار دا څوم ځل دی چې مې ماتې کړې توبې خدایا خالي لاس به له ډکې ښاریې په شا کېدم تنها خوښ وم له هرې قافلې په شا کېدم خالي لاس به له ډکې ښاریې په شا کېدم تنها خوښ وم له هرې قافلې په شا کېدم او بېننګه نه وم خدایه د غربت سپېره سیلی وه مجبور ومه له هرې رابطې په شا کېدم بېننګه نه وم خدایه د غربت سپېره سیلی وه مجبور ومه له هرې رابطې په شا کېدم اخ څنګه دې د لارې په مابین مخه ښه وکړه وخت څنګه دې په نه زړه له کوڅې په شا کېدم اخ څنګه دې د لارې په مابین مخه ښه وکړه وخت څنګه دې په نه زړه له کوڅې په شا کېدم انبار مې وې په خپلو ارمانونو دلی خاورې ناهیلی وم له ډکې هدیرې په شا کېدم او مورکۍ مې په دیرشمې سپارې قسم را کړی او څاره زه نو چېرته له پرې په شا کېدم مورکۍ مې په دیرشمې سپارې قسم را کړی او څاره زه نو چېرته له پرې په شا کېدم ماښام دی اوس له خپل حاله وتلی دی یو څار حتمن ښکلي له دره را شړلی دی یو څار ماښام دی اوس له خپل حاله وتلی دی یو څار حتمن ښکلي له دره را شړلی دی یو څار د هر چا په اعتبار به د کړنګ په ژۍ ولاړ و ممکن چې له کړنګه رالوېدلی دی یو څار د هر چا په اعتبار به د کړنګ په ژۍ ولاړ و ممکن چې له کړنګه رالوېدلی دی یو څار د ښار په میکدې کې د جامونو شور ماشور دی حتمن بیا تر ساقي پورې راغلی دی یو څار نفرت مه ترې کوئ دا د صفا مینې انجام دی نفرت مه ترې کوئ دا د صفا مینې انجام دی دا نن یې چې په پړونې تړلی دی یو څار د کلي تر کوڅو پورې چیغې را رسیږي د ښار تر بیابانه پورې تللی دی یو څار
کټ مټ زما له ژونده تلل دي د یو چا داسې غمی ترې ورک دی او په ګوتې مې ګوتمۍ پاتې کټ مټ زما له ژونده تلل دي د یو چا داسې غمی ترې ورک دی او په ګوتې مې ګوتمۍ پاتې لومړی ځل نه دی چې کوښښ د خودکشۍ کوم لومړی ځل نه دی چې مې دا داغ په مرۍ پاتې لومړی ځل نه دی چې کوښښ د خودکشۍ کوم لومړی ځل نه دی چې مې دا داغ په مرۍ پاتې یاران محفل مینه ما هر څه دی بایللې خدایه نو کوم سبب راته د نورې زندګۍ پاتې یاران محفل مینه ما هر څه دی بایللې خدایه نو کوم سبب راته د نورې زندګۍ پاتې ممکن څه نور هم په چکر کې چیرته لاړ نشم زما تقدیر کې بلا شپې د غریبۍ پاتې ممکن څه نور هم په چکر کې چیرته لاړ نشم زما تقدیر کې بلا شپې د غریبۍ پاتې لا مې له خپله لیونتوبه لاس راقات نه دی لا مې دوران و طاق په څنډه کې رسۍ پاتې بیړه راوکړه ممکن ډېر ژر یې دفن هم کړي کوثر ګورې مراسم یې د تبۍ پاتې بیړه راوکړه ممکن ډېر ژر یې دفن هم کړي کوثر ګورې مراسم یې د تبۍ پاتې ډېره مننه اوسار صاحب محترم ډېر ښکلي او خوندور کلمونه مو راسره شریک کړل په دې وروستۍ کې یو یادونه کوم لیدونکو چې مسافر ملګري خاص کر زمونږ یار صدم جان دیوانا صاحب هغې د کور ودانو چې تر پکتیا یې مونږ ته د راتګ زمینه مساعده کړه او اوسار صاحب صدم جان دیوانا ستاسو ډېر غټ فین دی ستاسو ډېر غټ مینوال دی هغې راته یو خبره کړې وه چې اوسار صاحب سره هر کله چې تاسو لیده کته وشو نو سپیشل به ما لپاره د مسافرۍ په کې وي یا کوم داسې غزل وي هغه به راته ډلۍ کوي نو د ده په شمول ټولو مسافرو ته ډلۍ وي اوسار صاحب د وروستۍ کې یو کلام درڅخه اورو نور به بیا پروګرام رانغاړو قربان ډېره زیاته مننه وروره زما هر شعر دې له تا صدقه وي ډېره زیاته مننه کوم د مینې مې پوروړی یم مینم جنتي شه باسلی دې له هرې رابطې یمه غربته ژوندی یم مګر هسې بې فایدې یمه غربته باسلی دې له هرې رابطې یمه غربته ژوندی یم مګر هسې بې فایدې یمه غربته له هر کاروانه هغسې ځواب راکول کېږي دا زه پاتې له کومې قافلې یمه غربته له هر کاروانه هغسې ځواب راکول کېږي دا زه پاتې له کومې قافلې یمه غربته تېرېږي به حتمن په څنګ یاران بې مخې ښې چې داسې د کلونو بې اسرې یمه غربته تېرېږي به حتمن په څنګ یاران بې مخې ښې چې داسې د کلونو بې اسرې یمه غربته چې ځای راته د دې خلکو ترمنځ نه میلاویږي راوستی دې له کومې زمانې یمه غربته چې ځای راته د دې خلکو ترمنځ نه میلاویږي راوستی دې له کومې زمانې یمه غربته او څاره له خمار ماښام واته به راته سخت وي زړه هم ډک دی او زه هم بې نشې یمه غربته او څاره له خمار ماښام واته به راته سخت وي زړه هم ډک دی او زه هم بې نشې یمه غربته اوسار صاحب نو که مونږ تر ماښامه پورې تا سره کینو تا ته خوندور شعرونه واورو نو مونږ خو نه پې مړېږو نو باور وکړه چې دومره خفه کوونکي غزل لیدونکو تاسې مو واورېدل چې زه خپله تاب نه لرم د اوسار صاحب له خولې او دغسې شعرونه اورېدل نو بیا هم اوسار صاحب له تاسو ډېره مننه کور مو ودان چې زموږ بلنه مو قبوله کړه موږ ته مو وخت راکړه او د لیدونکو او مسافرو هغه یو څو شیبې مو خوندورې او رنګینې کړلې